ګرانو ملګرو، په ګرمو ورځو کې که تاسې داسې طبي شی غواړئ چې بدن مو یخ، تازه او ارام وساتي، نو ګوند کتیره یو ښه انتخاب دی. ویل کېږي چې د بدن تودوخه کموي، د تندې احساس کموي او په ګرمۍ کې د تازګۍ احساس زیاتوي. راځئ ننني ګټې او د استعمال سمه طریقه وپېژنو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو، زمونږ پښتو هیل ټي وي چینل ته ښه راغلاست. نن به د ګوند کتیره په اړه خبرې وکړو چې څه ګټې لري، څنګه یې وکاروو او د استعمال پر مهال کوم احتیاطونه باید په پام کې ونیسو. ګرانو دوستانو، ګوند کتیره د نباتاتي سرچینې طبیعي ګوند دی او په ګرمۍ په موسم کې ډېر خلک یې کاروي. د بدن د یخ ساتلو احساس کې مرسته کولی شي. د اوبو د مناسب استعمال ترڅنګ د بدن د هایډریشن په ساتلو کې مرسته کوي. د هاضمې د ښه فعالیت ملاتړ کوي او د کولمو حرکت اسانولی شي. په ګرمۍ کې د تازګۍ احساس زیاتوي. کله چې په اوبو کې لمده شي، جیلې ته ورته بڼه اخلي او له همدې امله ډېر خلک په شربت، لسی او شودو کې کاروي. ځینې خلک باور لري چې د ستړیا او د بدن د تودوخې د احساس په کمولو کې هم مرسته کوي، خو د دې اغېزې له شخصه تر شخصه توپیر لري. که د متوازنې خوړو او د کافي اوبو څښلو سره وکارول شي، د ګرمۍ د یو مناسب طبیعي څښاک جوړېدی شي. د ګوند کتیره یو یا دوه د چای کاشوغې واخلئ او د شپې په یو ګیلاس پاکو اوبو کې لامده کړئ، واچوئ. سهار په پړسېدلي او نرم شوي وي. بیا یې له شودو، لسی، شربت یا ساده اوبو سره وڅښئ. د مناسبې اندازې کارول غوره دي او له اړتیا زیات استعمال منع دی. ګرانو ملګرو، که څه هم ګوند کتیره ډېرې ګټې لري، خو هر څه باید په اعتدال کې وکارول شي. که تاسې د شوګر ناروغي، د پښتورګو یا د زړه ستونزې لرئ، یو امیندواره یاست، نو د استعمال څخه مخکې له خپل ډاکټر یا تغذیې متخصص سره مشوره ضرور وکړئ. همدارنګه که له استعمال وروسته کومه ناوړه نښه یا حساسیت احساس کړئ، استعمال یې بند کړئ او له ډاکټر سره اړیکه ونیسئ. ګرانو دوستانو، تاسې ګوند کتیره له کوم شي سره څښل ډېر خوښوئ؟ له شودو سره، فیو سره، لسی سره او که شربت سره؟ خپل جواب حتما په کمنټ کې ولیکئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. د روغتیا په اړه د نوو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره ملګري پاتې شئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.